کاروان صاحب دغه ځای او دغه منظره بیخي شعر و شاعر په شاعر وایي پر خدای باندې چې ګران دی کله د کوترې په څېر کله بیا د مار غوندې ژوند کله دښمن شي کله بیا د یار غوندې او مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندي چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندې او څه وایي کاروان چې کله سور ګلابي شعر وایي کله نرګسي غزل د ستړي انتظار غوندې سلام او مینه د یقین میډیا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم امید دی تاسو به ښه وئ جوړ به وئ زه عصمت پاچا یم دغه مهال تاسو ته وینه په قلم کې ادبي خپرونه وړاندې کوم د نن لومړی خپرونه مو د پښتو ادب ځلانده نوم او سرې ښاغلي پیر محمد کاروان صاحب ته ځانګړې کړې ده کاروان صاحب په اوسني دور کې د پښتو ادب یو نماینده شاعر او داسې نوم چې افغاني او په خاص ډول د پښتنې ټولنې فرد ته د مینې انسانیت ښکلا او درنښت فکر ور وګرځېده نوموړي خپل کلام ته د خپل وجود داسې وینې ورکړي دي چې د پښتو ادب اوسني او آینده لارویان به یې هېڅکله نوم د زړه او ذهن نه ونه باسي موږ بختور یو چې د داسې یو شخصیت په دور کې ژوند کوو نو راځئ چې د ده څخه یو څو ښایسته شعرونه واورو خبرې یې پرې وکړو د ده په ژوند باندې وغږېږو نو له موږ سره پاتې شئ خپرونه تر پایه واورئ او خوندونه واخلئ السلام علیکم کاروان صاحب ستړی مه شئ ښه زموږ د ژوند په شپه راغلې سپوږمۍ ستړې مه شئ رڼا شي څوارلسمې پېړۍ ستړې مه شئ او د جګړې دیو له پښو نه وغورځوه شابه د مینې امن د آرام ښاپېرۍ ستړې مه شئ او ټک ټک د اورمه ټک د صدقه زما د زړه پر دیوال ناستې ګړۍ ستړې مه شئ او که امن سوله جوړه راغله ورته دا به وایم هلکه ستړی مه شئ ته هم جلکۍ ستړې مه شئ او څلور لسیزې د جګړې په اور کې پلې راغلې د زغم د جار شم د کاروان شاعرۍ ستړې مه شئ نو کاروان صاحب زموږ وینه په قلم ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاس او هرکلی وایي ستړی مه شئ قربان دې شمه ډېره مننه پاچا صاحب ګله ته هم ستړی مه شئ دا شعر دی چې ولوستلو ما نه بیخي یېر و ما ته ستا په غږ کې خوند راکړ بس د وینه په قلم کې وینه خو هم د زړه وي او په دې وینه کې به مینه وي مینه په قلم کې لکه مینه په قلم کې وینه په قلم کې او مینه په قلم کې بس د دې لیدونکو ته اوریدونکو ته مینه سلامونه او درناوی بس الله تعالی دې د ژوند هره شیبه زرغونه ښکلې او ګلورینه ولري او الله تعالی دې دا وطن هم د مینې د امن د علم د ادب د عرفان د تهذیب یو دغسې ګلستان وګرځوي چې ټوله نړۍ ورته حیرانه شي خوشحاله اوسې کاروان صاحب ډېر زیات خوښ یو د خوښۍ احساس کوو چې زموږ سره په خپرونه کې نو کاروان صاحب په لومړیو کې مرکه ستا په یو خوږه غزل پیلوو نو بیا به وروسته جا د شمول نه غزل به صحیح د غزل به داسې نرم غوندې غزل دی په اصطلاح باندې نو دا غزل کیدای شي داسې نه پوهېږم تغزلي به څومره وي خو د زړه خبره به کې ده وایي پر خدای باندې چې ګران دی انسان مه خفه کوه پر خدای باندې چې ګران دی انسان مه خفه کوه د مینې یو جهان دی انسان مه خفه کوه راوتی له جنته ته یې دلته را پیدا کړې راوتی له جنته ته یې دلته را پیدا کړې عجب رنګین داستان دی انسان مه خفه کوه چې مسکې په مسکا یې هره پاڼه ښکل کړه چې مسکې په مسکا یې هره پاڼه ښکل کړه ګل د یو جانان د انسان مه خفه کوه که نن د دې خاورینې ځمکې ګل دی شبنم ورکړه جي ستوری د اسمان د انسان مه خفه کوه د خپل بري خبره ترېنه پټه ساته
حاسد خو هم انسان دی، انسان مه خفه کوه. ډېر ښه. او د مینې د ښکلا پکې بشمېره نښې ګوره، میږی یې که سلیمان دی، انسان مه خفه کوه. چې نه نړوي پولې او چې حد یې وي ساتلی، چې نه نړوي پولې او چې حد یې وي ساتلی، هندو که مسلمان دی، انسان مه خفه کوه. ډېر عالي. واه واه. که روغ دی که رنځور دی، که پاچا دی که مزدور دی، که روغ دی که رنځور دی، که پاچا دی که مزدور دی، یو نور پکې روښان دی، انسان مه خفه کوه. اوه کاروان صاحب ډېر. او دی څاڅکی د شبنم که په ازغي د وسکونډلو، دی څاڅکی د شبنم که په ازغي د وسکونډلو، بیا تندر او طوفان دی، انسان مه خفه کوه. کاروان صاحب دا څه خبره دا بیا و. او دی څاڅکی د شبنم که په ازغي د وسکونډلو، بیا تندر او طوفان دی، انسان مه خفه کوه. بدل چې په شیطان نه وي پر لاره د رحمان وي، بدل چې په شیطان نه وي پر لاره د رحمان وي، هوښیار دی که نادان دی، انسان مه خفه کوه. او د مینې و معراج ته رسېدل یې کاروان وي، د مینې و معراج ته رسېدل یې کاروان وي، کاروان دی را روان دی، انسان مه خفه کوه. ډېر ښه. ډېر عالي کاروان صاحب. ډېر زیات خوند یې. کاروان صاحب مشاعرو او غونډو کې هم برخه اخلي او یا نه؟ ولا مشاعرو غونډو کې برخه اخلم، مخکې م ډېره کله کله به مشاعرې چې وي برخه مې اخیستله، اوس هم کله کله برخه اخلم. خو بس نو څه ووایم، هغه د څه په فارسي کې مې یو خبره د پښتو کې وایي چې دغه د ژړم د زړه په زور کېږي که نه. کله کله حالات یا داسې وي یا داسې لرې ځای وي، مثال د خبرې رسیدګي سړی ونه کړی شي، هغه خو په هر صورت، خو کله کله مشاعرو کې غونډو مشاعرو کې برخه اخلم، ځکه چې د دوستانو لیدل هم سړي ته د الهام کړکۍ پرانیزي. هغه شعرونه اورېدل خو یې بل نعمت وي په اصطلاح باندې. کاروان صاحب د یو شاعر لپاره څومره اغېزمن کېدلی شي؟ شاعر دپاره خو ډېر اغېزمن کېدلی شي. شاعر خو داسې خبره ده چې د هر چا سره باید کښېني، په یوه ساده خبره کې، د یوه لیوني په خبره کې کېدای شي ده ته د الهام یو څرک پیدا شي، د یو ماشوم په خندا کې، په خوږو ګډو وډو خبرو کې، په دې کې کېدای شي شاعر ته یوه لویه دنیا پیدا شي. نو دغه خو هغه د اهل ذوق خلک یا د هنر والا خلک، هغوی خو هر یو خپل جهان لري، یو څه به رڼا به یو نه واخلي، څه به د بل نه واخلي، همدغسې د رڼا ځولۍ به دې ډکه شي. نو دا خو خامخا ګټه لري، خوږه خبره ده. کاروان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې یوه بله ډېره مهمه پوښتنه چې د هر چا سره به همدا پوښتنه ورسره وي، چې ستاسو په شاعرۍ کې چنار ډېر یاد شوی ده. چنار ډېر یاد شوی، اوس وخت کې ستاسو په شاعرۍ کې یو سمبول ګرځېدلی دی، لکه هغه یو بیت چې و چې بیتونه خو ډېرو، خو موږ ته دغه یو بیت بېحده ډېر را یادېږي، هر چا ته ور یادېږي چې چوپ شم او که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم، خلک راته وایي چې کاروانه چنار سمانه. نو ته یې که په خپله ورته ځواب کړې؟ چنار خو داسې خبره ده چې زمونږ په کلي کې خوست کې هم چنارونه ډېر دي که نه، او چنار که څه هم څه وایي، خلک وایي که نه چنار ګل نه کوي، مګر هغه دغه جلال یې د جمال یې او دغه څانګې څانګې غځېدلی د سیوری دا یو بېل ښایست لري که نه. زمونږ په کلي کې چې زه ماشوم وم، نو ما اول الف و با د هغه چنار لاندې چې دغه چنار لاندې یو غوړېدلی ځای و په اصطلاح، یعنې پوښ یې نه لرلو، خو یو جومات هم یو محراب یې لرلو. په دې کې زموږ د کلي مولوي و، مولوي عبدالقدوس، الله تعالی د رحمت پې وکړي، الله تعالی دې وبخي. هغه موږ ته به دیني سبق هم ویلو، او اول ابتدایي مکتب خو نه، دهاتي مکتب یا کلیوالي مکتب و چې نوی پیل شوی و، د دې چنار لاندې سبقونه ویل. بیا چې لږ راغټکی شوم، شپږم صنف کې وم، بیا د دې چنار لاندې زموږ د مکتب هم بیا جوړ شو، د هلکان ناست وو، مشران هم وو، موږ نه هغوی بیا به د تخلصونو باندې خبرې کولې. بیا یو زما یو تروزی دی، اوس وفات، الله دې وبخي، د کاروان پوښتنه یې وکړه د چا نه چې کاروان څه معنا لري. نو ما هغه وختونو کې په جومات کې هم سبق ویلو، د ګلستان سعدي صاحب ګلستان مې ویلو، او قافله او کاروان په دې خبرو باندې هم پوهېدم. هغه چا ورته داسې ښه سم تشریح نه کړو. نو ما ته کاروان کلمې خوند راکړو، په ورغه مې ولیکل چې پیر محمد، لاندې مې ورسره ولیکلو چې کاروان. بیا څو ورځې بیا مې په همغه غرمې نه وروسته چې دغه مونږ د غونډې
منډه په استراغه ناسته خلاصه شوه بیا هغه چینار ته وختم کاروان مې د خپل نوم سره ولیکل هغه چینار باندې په چاقو باندې اوس بخښنه ترې غواړم ځکه چې چینار به مې خوښ کړی وي نو هغه چینار باندې مې دا نوم ولیکلو بیا وروسته وختونه تېرېدل دغه د کله چې افغانستان ته روسان راغلي وو مهاجرتونه و جهاد و بیا نو زموږ په کلي خوا و شا د مجاهدینو سنګرونه و مورچې وې کله کله به یې د غرونو باندې بمبارد کولو که نه روسي الوتکو یا دغه نظام الوتکو بیا زموږ خپلوان دي د ترو زمون دي د خوست پنځایه کې اوسېږي دې نه هم راغلي وو زموږ کلي کې یو لوی حوض دی په دې حوض کې د شپې له خوا اوبه ورځي د سهار بیا د په ورځ کې دغه د کلي فصلونه اوبه وي په دې موسم کې دا حوض تش و په دې کې الوتکې راغلې نو بمبار یې کولو زه هغه وخت کې ایران ته تللی وم ښه نو بیا دغه زموږ خپلوان چې وو په دې د ماشومان او ښځې په دې ډنډ په دې حوض کې ناستې وې بیا بمبار یې شوی و ماشومان هم څه پکې شهیدان وو زموږ خپلوانو کې ښځې هم څه شهیدانې وې نور کلیوال هم څه زخمیان څه شهیدان وو او دا چینار ور نږدې و چې د مونږ اول ټولګی دلته ویلی و د دې چینار ډېرې څانګې غوڅې کړې وې نو بس بیا ما دغه چینار خبرې کوي شعر ولیکلو نو هغه نه وروسته دغه شعر خلکو خوښ شو بس نو هر ځای کې اوس کله کله چینار مې مخې ته ولاړ وي نو که څه هم ډېر تکرار په شاعرۍ کې هغه کلیشه ګرځي اوس احتیاط ورسره کوم خو بیا ما زه وایم چې رانه مرور نه شي وسړی وایي به چې دومره مینه مې در سره وکړه سبقونه دې زما تر څانګو لاندې وویل زما په چاقو دې خوږ کړم نوم دې راباندې ولیکلو نو بس نو بیا ما ولې پرېږدو نو اوس یم ډېره لمنه نه پرېږدم چینار لمنه بالکل بالکل کاروان صاحب ما مخکې م یادونه وکړه ملګرو ته چې هغه څوک چې پښتو وایي پښتو ژبه پېژني نو کاروان صاحب به ضرور پېژني نو کاروان صاحب که د خپلې زده کړې او زوکړې په هکله لږ لیدونکو ته معلومات نو زده کړه او زوکړه خو دا د خوست ولایت د تڼیو د نریزې د کلي اوسېدونکی یم د پیر محمد مې نوم دی کاروان تخلص کوم د پلار نوم مې نور محمد الله دې وبخښي اوس وفات دی په نریزې کې زیږېدلی یم بیا په ماشومتوب کې له لیک لوست سره مې مینه پیدا شوه پلار مې د خدای وبخښي دغه یو ملګری و په زموږ د کلي نه لرې و میا غني بابا غم په حج کې وفات شوی د الله دې وبخښي پلار مې د وروري ورسره وه د ورورۍ لاس یې ورکړی و د هغه زوی په رحمان بابا کې وسیل خان نومېدلو هغه به کتابونه د رحمان بابا نه راوړل پلار به مې چې هلته ورغی دغه د مکتب کتابونه د مجلې به یې راوړې او زه ماشوم وم هله 15 کلن به وم دا کتابونه به مې کتل د تصویرونه به مې کتل د منظرې به مې پکې کتې دې به م خوند راکولو خو هغه تورو باندې نه پوهېدم بیا وروسته چې په جومات کې مې سبق پیل کړو بیا په مکتب کې شامل شوم نو هغه کتابونه به مې بیا لوستی شول نو د نریزې کې مې هلته شپږم پورې مکتب وویلو د شپږم وروسته بیا په خوست غرغس لیسې ته راغلم هلته مې تر لسم نیمایي لسم پورې درس وویلو بیا مې د خوست میخانیکي لیسې ته امتحان ورکړ د خوست میخانیکي لیسې ته کامیاب شوم د ماشینکارۍ څانګه مې ولوسته هغه نه وروسته د داود خان الله وبخښي دغه جمهوریت و بیا مونږ چې د تخنیکي میخانیکي مکتبونه لوستلي وو دې ته به بیا وظیفې پیدا کېدې بیا زه کابل ته مونږ لاړو زموږ ټول همصنفیان خو څه په ګلبهار کې مقرر شو ګلبهار نساجي نخي کې او څه نورو ځایونو ته لاړل مونږ د پلخمري نساجي نخي ته ولېږلو چې هلته یو څه دغه د نساجي نخي فابریکه کې کار زده کړو او بیا په کندهار کې نخي نساجي فابریکه جوړېدله بیا هلته یې لېږلو شپږ میاشتې هلته په پلخمري کې کار وکړلو په دې فابریکه کې بیا هغه نه وروسته په کندهار کې نخي نساجي فابریکه جوړه شوه بیا پسې هلته لاړو هلته چې لاړو بیا خو وخت تېرېدلو بیا افغانستان ته چې روسان راغلل زه بیا خپل کلي ته راغلم بیا نو همغه میږې غواوې مې څرولې اوښان مې بیول داسې کله کله د سړی چې غوره یو لافې ونه وي که نه نو ځوانان به جهاد هم تلل نو زما خو پلار مې و ورونه مې نه وو کله کله به زه هم داسې تللی یم د دوستانو سره یا سنګر ته خو کله کله نو بس بیا پسې شعرونه مې لیکل او راډیوګانو ته مې لیکل بي بي سي راډیو ته ډیلي راډیو ته پېښور راډیو ته د نور راډیوګانو په مصر کې پښتو څانګې وې حتی په چین کې پښتو څانګه وه خو دغه ایران کې وه د غضنفر صاحب د یادې په خیر دوی ډېر ښه خپرونې پکې لرل هغوی ته به مې لیکونه لیکل نو بیا مې ورو ورو د شاعرۍ سره پسې مینه پیدا شوه بیا په کلي کې خو ځواني وه هلته څه غمونه دردونه پېښ شو څه ملګري دوستانو په جهاد کې چې څه شهیدان شو څه پېښې بیا زه داسې زړه ماتی شوم ایران ته لاړم
ایران ته لاړم یو څو میاشتې مې هلته په کرمان په ښار کې تېرې کړې مشهد د ښار کې مې تېرې کړې بیا هغه ځای نه ما ډېر کتابونه ځان سره راوړل د نړیوالو ادبیاتو کتابونه په فارسي کې چې ترجمه شوي وو بیخي ډېر وو بیا مې نو دغه شعر و شاعرۍ سره مې داسې بیخي نو لیونۍ مینه مې ورسره پیدا شوه نو بس دې دنیا ته پسې ورننوتو دا چې څنګه پکې روان یو هغه به خو مقصد زموږ د یو ماشوم غوندې تسلي مې پکې کېږي چې شعر ولیکم لکه یو ماشوم چې خفه وي مورکه یې راشي ورته وخاندي ورته ناز ورکړي او دی خوشحاله شي دا زړه مې داسې ورسره خوشحاله وي نو کاروان صاحب دغلته د هغه دوه بیتونه رایاد کړل چې شاعران یو په نغمو یادوو خدای ښکلي ګورو په لیمو یادوو خدای او موږ کاروان د لیونو ازادي غواړو په کړۍ د زولنو یادوو خدای نو ډېر زیات خوند یې وکړه کاروان صاحب خبرې مو در سره وشوې خبرې دي د خبرو خوږې دي شعر خو بیا نو بیا خو ګوړې ګوړې دي هغه بیت رایاد شي چې ګوړه چلی هرې ډډې وسکې حمزه بابا خدای دې وبخښي د حمزه بابا بیت حمزه بابا بیت نو کاروان صاحب دغه ځای کې یو بله پوښتنه کوم چې که نوو شاعرانو لپاره څه پیغام لري یعنې دوی څنګه کولی شي ښه شاعري وکړي او شعر پر خلکو اغېزه وکړي خبره دا ده چې د انسان خو الله تعالی په ډېرو هنرونو په ډېرو کمالونو نازولی دی او انسان یې د ځمکې نایب او خلیفه ټاکلی دی که نه نو دا ډېره لویه پیرزونه د الله تعالی په انسان باندې او د انسان خو انسانان هم داس دوی که نه چې د چا باندې یوه پیرزویونه ډېره وي چا باندې بله پیرزویونه ډېره وي نو خبره دا ده چې اول خو ځان پیدا کول پکار دي که نه سړی د خپل مافي ضمیر وپلټي چې زه څه ته جوړ یم زه د ساینس دپاره ډېر جوړ یم زه د علومو دپاره ډېر جوړ یم زه ورزش ته ډېر جوړ یم زه هنر ته حکمت ته فلسفې ته فکر ته څه ته ډېر جوړ یم که نه نو چې کله د ځان پیدا کړو نو هغه په خپله ستا په دې اروا کې هغه ماشوم تا ته په خپله وایي چې ما په ما باندې حکمت زده کړه ما باندې علم وکړه ما باندې عرفان ما باندې لیونۍ شاعري وکړه هغه خپله تا ته وایي هغه دې چې پیدا کړو نو بس نو بیا نو د شعر سره بیا هغه زړه وتړي هغه سره مینه وکړي هغه په اصطلاح باندې ریاضت هم عاشقانه ریاضت هم ورته وکړي یو خو داسې دي لکه موږ چې یو کار او کسب زده کوو په ډېر مشکلاتو باندې که نه یو کار کسب ډېر شواخون باندې زده کېږي یو کار هر کسب کیدای شي په شواخون باندې زده شي خو دغه شاعري خو چې دی ولې نه ریاضت به ورسره کوي زړه به د همیشه ورسره تړلی وي مګر داسې چې ته ورته جوړ نه یې زړه زور راولي دغه بیا نو شعر هم درنه خرابېږي او تا هم خرابوي که نه دغه یو ټکی که ځوانان دې ته توجه وکړي چې دی کوم کار ته ډېر ښه جوړ دی الله تعالی د ده کم کمال ډېر یعنې د ده په فطرت کې کم جوهر ډېر دی د ورزش جوهر پکې ډېر دی علم د حکمت جوهر پکې ډېر دی د نورو کسبونو د یادولو جوهر پکې ډېر دی ډاکټرۍ ته ډېر جوړ دی او انجینرۍ ته ډېر جوړ دی که دا هنر او شعر ته ډېر جوړ دی دا چې پیدا کړي نو بیا ورسره هغه مینه هم وکړي ریاضت هم وکړي کومه مشاهده چې وي د ژوند نه کیدای شي د ډېر عادي څه نه یو شعر را پیدا کړي نو کاروان صاحب دغه ځای او دغه منظره بیخي شعر او شاعرانه غوندې جوړه ده که نه ماحول هم شاعرانه جوړ ده دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي کاروان صاحب تاسو یې ښه ځواب ویلی شئ چې د طبیعت ښکلا د شاعر پر شعر څومره اغېزه لرلی شي والا داس خبره ده طبیعت ښکلا خو نو خامخا د حالات د غوړېدلی کتاب دی نو د طبیعت ښکلا د حالات د جمال او د جلال یو غوړېدلی کتاب دی نو ته چې کتاب ته ګورې چې ډېر ورګورې چې نه ویم یو څه خو به دې ترې زده کېږي نو د دې د غوړېدلي کتاب نه خامخا ډېر څه سړی اخیستی شي او بیا چې ته ورته په هغه زاویه وګورې چې هغه د هنر زاویه ده د مینې زاویه ده د ښکلا زاویه ده بیا پکې ته داسې څه پیدا کولی شي چې کیدای شي دې غوړېدلي کتاب ته ډېر چا کتلی وي خو هغه پکې نه وي پیدا کړي ته یې پکې پیدا کړې بلکل نو کاروان صاحب دغه ځای کې یو شعر در راواورو نو بیا به هغه ستا ښایسته کتابتون ته ځو نو هغه ځای کې به بیا د کتاب نه یو څه شعرونه صحیح ده وایه په سترګو صحیح ده شعر به ووایم دا خو دغه د غرونو ځنګلونو خبره موږ ته سره یاده کړه نو دا هغه وختونو کې چې موږ غرونو کې د غواوې هم څرولې اوښان هم پکې بیول وړي هم څرول که نه دغه یو تصور پکې دی دغه غرونو دغه ځنګلونو وایي غر درې ګوره او ته کې شنې غونډۍ پکې غر درې ګوره او ته کې شنې غونډۍ پکې ته وا د پښتو غزل څپې د موسیقۍ پکې او سیوری دی ویدو د ونو
ستوري سترګې سترګې دي سیوری دی ویده د ونو ستوري سترګې سترګې دي نیمه شپه پسته مسته رڼا ده د سپوږمۍ پکې او غلی د غړکې غږ او شرنګ د بنګړو پورته شو غلی د غړکې غږ او شرنګ د بنګړو پورته شو کوچ په بسم الله ټولوي پیغلې جنکۍ واه 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 کاروان صاحب دا څه ښه بیت غلی د غړکې غږ او شرنګ د بنګړو پورته شو کوچ په بسم الله ټولوي پیغلې جنکۍ پکې ژوند په ګړنجونو کې او کړنګ په ګړنګونو کې ژوند په ګړنجونو کې او کړنګ په ګړنګونو کې اوښې په ترپکو ننداره د لیونۍ پکې هغې پورې څوکې نه رامه راښکته کېږي اوس هغې پورې څوکې نه رامه راښکته کېږي اوس وري روې نارې وهي او پورته شوه لنډۍ پکې وري روې نارې وهي او پورته شوه لنډۍ پکې ډکه یې غولانځه د غاټولو له شیدو ځینې ډکه یې غولانځه د غاټولو له شیدو ځینې خدایه ته خو وساتې له پړانګې نه هوسۍ پکې او ګوره په کږو وږو درو کې د شپېلۍ نغمو ګوره په کږو وږو درو کې د شپېلۍ نغمو رای وړه له قاپه ډولۍ ناسته ښاپېرۍ پکې او ژوند تنکی پنکی لکه زرین د ملکې وجود ژوند تنکی پنکی لکه زرین د ملکې وجود ناستو پر تخته د شاتو چار چاپیر مچۍ پکې او څه غرونه باندې وو څه د امن زمانه وه هی څه غرونه باندې وو څه د امن زمانه وه هی مست له کاروان سره غزلې د ځوانۍ پکې واه 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 کاروان صاحب ډېر عالي ډېر زیات خوند یې وکړ کاروان صاحب ډېر زبردست غزل و نو کاروان صاحب کتابتون ته به لاړ شو هغه ځای کې به د کتاب نه یو څه ښایسته ښایسته غزلونه راته او موږ به دغه ملګرو ته هم ښایو که نه چې کاروان صاحب د کتابونو او څومره په مینه یې ساتلي دي څومره مینه ورکوي نو کاروان صاحب که ستا اجازه یې کاروان صاحب ماشاءالله ماشاءالله والا ډېر ښایسته دی جوړ کړی ملګرو دغه دی د کاروان صاحب کتابتون ته راغلو تاسې وینئ ډېر ښایسته او ډېر غني یې جوړ کړی دی که نه په مینه محبت قربان دې شم بس نو دغه جونګړه زما تاج محل دی د کتابونو د برکته ماشاءالله کاروان صاحب دی که په ناسته خبرې اترې او ستا بیا شعر اورېدل نو بیا دا خو بېل خوند کوي نو نو کاروان صاحب هغه بیتونه د ما ته رایاد شول چې تږي تږي خلک دي تږي تږي خلک دي خدای پکې غمای دی دا سړی چې مینه کوي دا سړی سړی دی او ته به غاښ ته وایم خپل غزل ته مې واوه تږي تږي خلک دي خدای پکې غمای دی دا سړی چې مینه کوي دا سړی سړی دی او درد کوي په لر کې که په بر کې پرې دردیږي ته به داسې وایې چې ټول وجود زړګی دی او تا ته به ډالۍ کاندي ګډۍ ګډۍ ګلونه درومې په ازغو کې ستړی ستړی لاروی دی او تنده به د ماته بې اوبو هم په نغمو کړي تږی ترنګ یې واوره له ستار سره منګی دی او کاروان صاحب وروستی بیت یې راځمه چې بیتونه خو ټول ښایسته دي که نه ته ورته کاروانه سلامي په دوه لاسي شه درست خلک دې وایي چې له سره لیونی کاروان صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې دلته شعر اورېدل او شعر ویل او ستا سره بیا خبرې ستا له طرفه شعر اورېدل خوندونه دي خوندونه نه ما ورته چې مخکې خبرې وکړې ما ویل چې د هر چا نه ته یو څه اخیستی شي نو بیا تاسو غوندې د هنر او د هغه څوک چې د هنر سره زړه تړلی وي هغه نه بیا ډېره په اصطلاح باندې ډېر اغلا کېدای چې ستا د خبرو نه ستا د انداز نه بس د خپلو لفظونو دپاره د خپلو خیالونو دپاره رنګونه رغلا کوم او د دې نه بعد یو انداز به رااخلم او بیا به نو خپل شعر او خپل غزل پې جوړوم مننه کاروان صاحب مخکې مو بهار هم خبرې وکړې چې شعرونه مې هم درنه واورېدل خبرې مې هم درنه واورېدې نو نن به په کتابتون کې ستا د خوښې کتاب او هغه کتابونه خو به ټول ځکه هغه ځینې کتابونه چې تا لیکلي دي په مینه محبت یې لیکلي دي ټول ستا د خوښې وي خو هغه د یو کتاب بیا هغه کتابونو کې هم ځینې کتابونه سړي ته ډېر ګران وي کاروان صاحب هغه چې ویلي دي چې غزل هم داسې دی لکه د شاعر زمن چې وي که نه خو هغه زمنو کې هم یو نیم بیا نازولی نو کاروان صاحب
ستا له خوښي او کتاب نه وایم کتاب نه که راته ووایم دا به بیا خوند وکړي چې ستا کوم د خوښې کتاب دې وي. ښه دلته زما کتاب دغه زه ډېر داسې منتشر غوندې سړی یم که نه خپل کتابونه مې رانه خوا دې خوښېږي خو دغه ښه دی دغه دې کې بیا دا ټول فکر کوم راغلي دي نو چې نه پوهېږم تاته کوم شعر ووایم. زه همیشه دپاره په خپلو شعرونو کې چې د خلکو خوښېږي داسې شعر ووایم چې د چا نه وي خوږ ډېر معمولي نه دې پوهېږم په خپل شعر باندې نه پوهېږم چې کوم شی دې کې به یو کیف دی یو سرور دی یو زړګی پلی روان دی یو کیف دی یو سرور دی یو زړګی پلی روان دی غزل فضا ده پکې دی پلی روان دی د زړه دا نرۍ پاڼې مې نرۍ خوږېږي د زړه دا نرۍ پاڼې مې نرۍ خوږېږي پر هره یوه پاڼه یو میږی پلی روان دی او ژوندون یوه نرګس ته په مسکا په ځیر ګوري ژوندون یوه نرګس ته په مسکا په ځیر ګوري تر څنګ یې د رڼو اوبو لښتی پلی روان دی او په زړه یې څوک پر زړه به یې څوک واوره پاغوندې اوري پر زړه به یې څوک واوره پاغوندې اوري په ټکنده غرمه کې لیونی پلی روان دی او کاروانه په غزل د داسې روح تازه شي ته کاروانه په غزل د داسې روح تازه شي ته د پرخو په چمن کې چې سړی پلی روان دی. ای کاروان صاحب دا پکې راوښتو نو ما وی چې بیا وخت کاروان صاحب ډېر ښایسته و ډېر عالي و. کاروان صاحب که لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي د چاپ شوو او ناچاپ شوو اثارو په هکله. زما د چاپ شوي اثار چې د اول خو له ماښامه تر ماښامه زما د شعر اولنی کتاب چې چاپ مې کړو هغه پسې وروسته مې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو مجموعه ټولګه چاپ شوه. بیا وروسته چنار خبرې کوي د شاعرۍ مجموعه ده. بیا وروسته ښاپېرۍ ورغوی شو. بیا وروسته د نورم د داستان یو کتاب و چې غره ته روان سړی فکر کوم هغه چاپ شو. هغه نه وروسته بیا دغه دوه درې مجموعې چې زما وې هغه پکې راغلې د یو زرغون د نغمو سیند. هغه نه وروسته بیا زرزري وزري چاپ شو. هغه نه وروسته بیا د نغمزیک د زمانې چې د زما د ټولې مجموعې پکې دي یو څه نوي شعرونه چې هغه ته مې نوم ورکړی دی په خدای انسان خوږ دی. زما یو غزل کې دغه مصرع راغلې ده نو هغه نوم یې ورکړی دی هغه هم په دې کې راغلی دی د نغمزیک د زمانې کې دې کتاب کې. نو نور مې ولا چې شعرونه به د کرنتین د هغه کرونا موسم کې مې بیخي ډېر ویلي دي. چې ګلاب راته وې نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما ویل جانان خوږ دی. کاروان صاحب که څو بیتونه یې درته یاد وي د نواب ورو. تګي ګلاب راته وې نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما وی جانان خوږ دی. نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوډې په شان نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوډې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی. د غره په خوا کې کلی ستاسو اذان خوږ دی. داسې د بیتونه پکې راځي رانه کاروان صاحب بیتونه درته یاد نه والله نه دي راته یاد والله که ودرغی وا په یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ تا به دا ویل چې دا به نه پکې وایې دا اوس رایاد پر یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ ورغاړې وتې وایي په خدای انسان خوږ دی. دا کتاب نوم د دې نه غته یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ ورغاړې وتې وایي په خدای انسان خوږ دی. کاروان صاحب که د اوسنۍ او پخوانۍ دندې په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي. نو ما خو دندې اول خو ما تاسو ته په اولو خبرو کې وویل چې په لخمري نساجي نخي کې په نیمه مور ما بیا کندهار نخي نساجي ته بیا چې کله افغانستان ته روسانو بیا کلي ته راغلم. بیا په کلي کې خو هغه ژوند دغه تاسو ته بیان کړ. هغه نه وروسته یو ځل مې په معدن وزارت کې د اول چې هلته وظیفه اجرا کړې وه خوا دغه د فابریکې ښه هغه وه د نخي نساجي کې ښه
دغه نه وروسته بیا په د مهاجرت شو، بیا چې افغانستان نه روسانو ووتل، افغانستان آزاد شو، نو بیا ما د نوي کور نوي ژوند ډرامه چې پیل کړه، د دې نه مخکې مې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه کې په پېښور کې چې د جهاد موسم په هغه وخت کې مې دوی سره کار کولو، خپلواکۍ مجله کې مې د لیکوال په صفت کار کولو، وفا جریده وه په 7 ورځو کې به خپرېده، په دې کې مې لیکنې کولې او د متنونه مې سمول. هغه نه وروسته بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامه هلته پېښور کې پیل شوه. نو ما بیا هلته امتحان ورکړ، نو زه بیا هلته دغه پروف چې تصحیح کوي، متن چې ګوري، پروف ریډر چې ورته وایي، دا متن به مې پښتو کې کتل. وروسته مې پښتو فارسي دواړو برخو متن یې ما ته وسپړل، دا به ما سمول، املایي تر وطن یا ټایپي غلطي به چې پکې وه. هغه نه وروسته ما ورته ویل زه والله چې دغه کار کې ستړی شوم، خو زه خو لیکوال یم، دا شاید لیکلی شم. بیا مې وروسته ډرامې، نوي کور نوي ژوند ډرامې لیکوال شوم. یو څو کاله هغه نه وروسته بیا د دې ډرامې ایډیټور یا په اصطلاح د پښتو برخې هغه ډیالوګ سمونکی شوم، مدیر چې ورته وایي. بیا وروسته د فارسي برخې ایډیټ یې ما ته راکړو. هغه نه وروسته ډېر وخت مې تقریبا 22 کاله ما په دې دلته کار کړی دی. هغه نه وروسته بیا د څو کاله مخکې یو بل ځای کې د ایکولیکسس په نوم یو دفتر و، د یوه ډرامه یې لیکله، د یو کله زر غږونه، دا ما لیکله، بیا فارسي کې یو چا ترجمه کوله، دا دغه نه بیا خپرېده د ازادۍ راډیو نه 1-2 کاله. هغه نه وروسته د یو نصاب یوه اداره وه نړیواله چې په نړیوالو میتود باندې کتابونه نصاب یې لیکلو، د معارف وزارت لپاره کار کولو، افغان ماشومان یې لولي، دغه یې نوم ولې د ادارې. بیا په دې کې ما متنونه لیکل، وړه وړه شعرونه ماشومانو ته، وړې وړې کیسې، بیا د مصور کتابونه جوړېدل. یو اول دویم دریم ټولګی د کتابونه موږ پښتو کې هم ولیکل، فارسي کې هم ولیکل، د پښتو کې زما لیکنې هم پکې دي، او د دې ترڅنګ تقریبا 70 کتابونه ما وړه وړه، البته چې خلک ونه وایي چې دومره ډېر کتابونه وړه وړه ته صفحې ښه. دا ما شعر مثلا یو شعر یو پیامي شعر دی، بیا د دغه نه تصویري کتاب جوړ شوی دی، 8 صفحې 10 یا 12 صفحې، یا یوه کیسه ده. دغه مرستندویه مواد چې و دا مې ورته لیکلي دي. دا بیا د کرونا وخت چې راغی، دغه دفتر دا کار چې معارف وزارت لپاره مونږ کولو، دغه پوره خدای دی مونږ په اصطلاح پوره کړ، او دغه هغوی ته کتابونه هم چاپ دي. هغه کتابونه دي هلته شته دي، هغه کتابونه ځینې چاپ شوي دي. پښتو هغه دي، پښتو لومړی ټولګي، دویم دریم، دغه هغه بیا د مرسند. نو دغه اوس کله کله د تعلیمي ادارو دپاره چې دغه ما د ډرامې لیکلي دي که نه، د راډیوګانو کې د پیامي هغه د صحت په اړه وي، د کورونا په وخت کې مې څه ډرامې لیکلې، بیا به د ځینو راډیوګانو نه خپرېدې. اوس هم کله کله دا ډرامې لیکم، د تعلیمي موسسې ما ته ووایي چې دا راته ولیکه، حق الزحمه هم پرې راکوي په اصطلاح باندې. نو اوس یوه ډرامه مې تقریبا دا د زموږ د خوست کې د هغه راډیو نه، چینار راډیو نه، او د ولس غږ نه خپرېده، یو 2 صحنې ما ورته ولیکله، د نوم یې و د هیلو وړانګه. اوس دا د هیلو وړانګې دپاره د دې هغه نه یو کارتوني مجله دوی جوړوي، خو هغه کرکټرونو کې چې کم پیامونه دي، د صحت په اړه دي، د پوهې په اړه دي، د ښه ژوند په اړه دي، د مرضونو نه د بچ کېدلو په اړه دي، دغه پیامونه ځینې پکې راغلي وو. هغه پیامونه اوس دوی ته د هغه کرکټرونه تشریح کوم، خو هغه پیامونه ورسره وي. دا د دې ځای نه کله داسې پارټیم یو کار دی په اصطلاح چې کوم. ماشاءالله کاروان صاحب، ماشاءالله تا ته نورې بریا هم غواړو. مننه، یاد شه. زموږ د سر تاج کاروان صاحب ویاړو در باندې. ستاسو مینه ده. نو یاد شه. نو کاروان صاحب دا چې د خپرونې وخت هم ګورو، نو مخ په خلاصېدو دی. کاروان صاحب په دې وروستیو کې د خوښې غزل اورو. ښه وایي سترګو ته له زړه لمده رڼا راتله ستنه مې کړه، سترګو ته له زړه لمده رڼا راتله ستنه مې کړه، خلک یې ریا بولي ژړا راتله ستنه مې کړه، او شور پې خفه کېږي د غوغا تندی هم ګونځې شي، شور پې خفه کېږي د غوغا تندی هم ګونځې شي، ښه پسته مسته چوپه چوپیا راتله ستنه مې کړه، او شپه راته ولاړه وه خو سترګې مې ترې پټې کړې، شپه راته ولاړه وه خو سترګې مې ترې پټې کړې، ستا چې د اوږدو زلفو سودا راتله ستنه مې کړه،
او زړه مې لکه ږدن دانې دانې و وې یې ټول یې کړم زړه مې لکه ږدن دانې دانې و وې یې ټول یې کړم دا کوتره بیا راتله او بیا راتله ستنه مې کړه ما وې هسې نه چې مې دا یو معشوق خوابدی شي ما وې هسې نه چې مې دا یو معشوق خوابدی شي دین سره په چل چل کې دنیا راتله ستنه مې کړه ما وې هسې نه چې مې دا یو معشوق خوابدی شي دین سره په چل چل کې دنیا راتله ستنه مې کړه زه په تږې دښته کې روژه په خولو د مینې وم زه په تږې دښته کې روژه په خولو د مینې وم څنګ ته له اوبو سره خرما راتله ستنه مې کړه او رامې غله کاروان ته لاروی غوندې غزله وه رامې غله کاروان ته لاروی غوندې غزله وه یو ناڅاپه ستا پکې اروا راتله ستنه مې کړه واه 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 کاروان صاحب ډېر عالي ډېر زیات خوند یې وکړه کاروان صاحب موږ خو که بې حده زیات هم در سره کښېنو که نه که د سهار نه تر ماښامه در سره کښېنو نو موږ به داسې نه ووایو چې موږ ستړي شوي یو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو کاروان صاحب مخ په خلاصېدو دی که په دې رسیو کې د وینه په قلم ادبي خپرونې قدرمنو لیدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني بس پیغام خو دا دی چې یو بل سره د مینه وکړي د خپلو کورنیو سره د ماشومانو سره مور و پلار خویندو ورونو مېرمنو سره ګاونډیانو سره او بالاخره د ټول وطن سره د مینه وکړي او دا مینه د الله د مینې په رڼا کې وکړي د الله د مینې په رڼا کې د یو بل سره زړونه نږدې کړي ځکه چې د نیمه پېړۍ په دې وطن کې اختلافونه راغلي دي کشمکشونه راغلي دي خوابدۍ راغلي دي هډماتۍ راغلي دي په ټوله مینه د دغه هر څه دې باندې پرده وغوړوي دا هر څه د هیر کړي له سره دوی د دې وطن سره د الله دپاره د مینه پیل کړي چې دغه وطن نور له محتاجیو نه د بل چا له ظلم له ستم نه او له نورو داسې په اصطلاح باندې له داسې پلانونو نه بچ شي چې د وطن ته پکې ضرر رسیږي او د وطن خفه کوي دا وطن زړوي دا وطن ورانوي چې دا خبرې پکې نه وي. ډېره مننه قربان شم. وایي سرې سترګې د ګل سره خبرې د کولې ووایه د کوم ارمان سندرې د کولې او مخ ته ورته کېږده د کاروان پستې غزلې هسې که په چا باندې منترې د کولې. نو قدرمنو ملګرو دغه وه د کاروان صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار ما مخکې مې یادونه وکړه چې کاروان صاحب سره که تر سهار نه ماښامه پورې موږ کښېنو داسې به ونه وایو چې موږ ستړي شوي یو نو د خپرونې هغه معیاري وخت به هم په نظر کې نیسو. نو له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې تر دغه وخته زموږ سره پاتې شوئ خپرونه مو واورېده. خوشحاله شیبې ښه وختونه.